السلام علیکم دوستانو، زه شکر الله شاکر یم او تاسو د افغان بیټ چینل ګورئ. نن درته د مایکروسافټ ورډ ځینې مهم کمانډونه درښیم چې تاسو به یې هره ورځ په ورډ کې کاروئ. لومړنی کمانډ موږ سره د کټ کمانډ ده. د دغه کمانډ په مرسته تاسو کولی شئ یو څه د یو ځای نه پرې کړئ او بل چېرته انتقال کړئ. د دې لپاره چې تاسو دا پرې کړئ نو تاسو به دا لیکل انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړل هغې نه وروسته به کټ کمانډ باندې کلیک وکوئ. دا لیکل به دې ځای نه پرې شي. د انټر بټن په مرسته تاسو کولی شئ یو کرښه لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی نو دلته به پیس په مرسته دا څنګه کوي بیرته ځای پر ځای کوي. نو دا د موږ سره د کټ کمانډ دنده ده چې د دې کمانډ شارټ کټ چې دی کنټرول ایکس ده. د کنټرول ایکس په مرسته هم تاسو کولی شئ یو څه یو ځای نه کټ کړئ. د کنټرول وي په مرسته یې پیسټ کولی شئ. دوهم کمانډ چې دی هغه د نقل کولو لپاره استفاده کیږي. تاسو به راشئ دا به انتخاب کړئ، کنټرول سی بټن به ووهئ. کله مو چې ووهله هر چېرته چې تاسو غواړئ کنټرول وي سره تاسو متن پیسټ کولی شئ. نو خلاصه دا شوه چې د کټ په مرسته یو لیکل پرې کیږي، کاپي سره تکراریږي او پیسټ سره بیرته هغه لیکل ستاسو ځای پر ځای کیږي. یا د پیسټ په هدف باندې که غواړم لږ تاسو ښه پوهېږم. ګورئ کله چې تاسو لیکل یو ځای نه بل ځای ته یا کاپي کول غواړئ یا کټ کول غواړئ. مثلا زه راځم دغه لیکل دی، دا زه انتخابوم، کنټرول سی سره کاپي کوم. دا کله چې زه کاپي واخلم نو دا زما لیکل راځي کلیپ بورډ ته. ګورئ دې ځای ته راځم چې کله په دې ځای باندې کلیک وکړم نو دلته کلیپ بورډ څنګه شي فعال شي. نو زما لیکل په کلیپ بورډ کې دي. اوس کله چې تاسو پیسټ وهئ نو ستاسو لیکل د کلیپ بورډ نه راغیستل کیږي او دلته ځای پر ځای کیږي. پیسټ 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 هر څومره ځله چې تاسو وغواړئ. نو هدف دا شو که کله تاسو کنټرول سی سره یو څه کاپي کړئ هم کلیپ بورډ ته به ځي او کنټرول ایکس سره که کټ کړئ هم کلیپ بورډ ته به ځي. کله چې کلیپ بورډ ته لاړ نو د پیسټ په مرسته د کلیپ بورډ نه راغیستل کیږي او ستاسو چې کوم ځای ورته ټاکلی هغه ځای کې ځای پر ځای کیږي. راځو فارمیټ پاینټر باندې خبره کوم چې دا فارمیټ پاینټر څه شی دی. ګورئ ورونو زه راځم همدغه لیکل مې چې کړي دې نه یو کاپي اخلم، کنټرول سی کاپي مې کړم، راځم دا دلته پیسټ کوم. که چیرته دغه لیکل زه دې ته ډیزاین ورکم، د مثال په ډول دې ته یو ښکلی رنګ ورکم، دا بولډ کم، د دې فنډ بدل کم چې په دې باندې به وروسته زه بیا خبرې وکړم. سمه ده؟ مثلا داسې یو ښکلی ډیزاین فنډ مې ورته ورکړم. اوس زه غواړم چې د دغه دا فارمیټ کاپي کم او دا کاپي شوی فارمیټ په دغه باندې اپلای کم، په دې لیکنو باندې څنګه کم اپلای کم. نو د دې لپاره به تاسو راشئ دلته دغه لیکل بس خپل انتخاب کوئ. خوښه مو ټول انتخابوئ که یو برخه انتخابوئ. له هغې وروسته فارمیټ پاینټر باندې کلیک وکوئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به یو برش درکړي. د دغه برش په مرسته د خپل نور لیکل انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړ تاسو وګورئ د دې او د دې فارمیټونه څنګه سره یو شان شو. نو فارمیټ پاینټر هم شارټ کټ لري. د فارمیټ پاینټر شارټ کټ دا دی، مثلا زه دلته افغان بایټ لیکم او دې نه یو کاپي اخلم، راځم لاندې دا پیسټ کوم. اوس غواړم چې د دې فارمیټ بدل کړم. مثلا راځم دې ته څه کوم فارمیټ ورکوم، دې ته یو ښکلی فنډ انتخابوم، سایز ورته ورکوم، همدارنګه انډرلاین کوم او رنګ یې بدلوم. اوس زه غواړم دغه ډیزاین په دې باندې هم اپلای کړم. د دې لپاره تاسو د شارټ کټ له طریقه تاسو به دا لیکل انتخاب کړئ، کنټرول شفټ او سی بټن به ووهئ. بیا به راشئ دلته دا لیکل به انتخاب کړئ، کنټرول شفټ وی بټن به ووهئ. نو دې سره به څه وشي، دې سره به فارمیټ کاپي او فارمیټ بیرته پیسټ شي. دا موږ سره د کټ کاپي فارمیټ پاینټر او پیسټ کمانډونه. اوس د نورو کمانډونو لپاره راځو دې بلې برخې ته. په دغه برخه کې موږ ډېر کمانډونه لرو. لومړنی کمانډ چې دی هغه موږ سره د بولډ کمانډ ده. د بولډ کمانډ څه کار کوي؟ ګورئ ورونو هر کله چې تاسو غواړئ ستاسو لیکل ډبل شي، مثلا په دغه لیکنو کې زه غواړم د ټکنالوژي کلمه دا ډبل کم، نو دا لیکل به زه انتخاب کم، بولډ باندې کلیک کوم، نه بولډ کیږي. وجه دا ده چې دا کوم فنډ ما سره انتخاب دی دا په خپله بولډ دی. نو زه به راشم یو ساده فنډ به انتخاب کړم، مثلا کلیبري. کله مې چې دا فنډ انتخاب کړ نو راځم دلته بولډ باندې کلیک کوم. نو ګورئ زما لیکل څنګه شو، بولډ شو. اوس که د ټکنالوژي کلمې باندې ډبل کلیک وکړم انتخاب به شي، بولډ سره به دا څنګه شي، ډبل شي. دا هم شارټ کټ لري، کنټرول بي د دې شارټ کټ دی. تاسو د کنټرول بي په مرسته کولی شئ یو ځای بولډ کړئ. بیا که غواړئ ستاسو د لیکل مایله شي نو خپل ټول لیکل انتخاب کړئ، ایټالیک باندې کلیک وکړئ. ګورئ لیکل څنګه کېږي، مایله کېږي.
کنټرول آی د دې شارټ کټ دی. او که چېرته تاسو غواړئ چې خپل لیکلو لاندې کرښه راوړئ نو کنټرول یو شارټ کټ دی، انډرلاین کمانډ دی. په دې باندې کلیک وکړئ انډرلاین کمانډ باندې، دې لاندې به کرښه راشي. او که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو د لیکلو د پاسه کرښه راشي نو سټریک ټرو کمانډ نه ګټه واخلئ. د سټریک ټرو کمانډ په مرسته تاسو کولی شئ په دغه ترتیب د لیکلو له پاسه کرښه راوړئ. د دې شارټ کټ چې دی کله چې تاسو آلټ اچ 4 ووهئ نو تاسو سره به څنګه شي سټریک ټرو فال شي. خو دا ځل آلټ اچ 4 به بېلابېل ځله وهي، لکه اول آلټ بیا اچ او بیا 4. د دې نه وروسته موږ لرو سوپر سکرپټ او سب سکرپټ چې موږ پښتو کې ورته توان او قاعده ویلی شو. مثلا که چېرته تاسو غواړئ چې یو عدد توان ته پورته کړئ، زه لیکم ا په توان د 2 نو دا اوس a2 شو. که چېرته تاسو غواړئ چې دا عدد توان ته پورته شي نو تاسو به دغه عدد انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړ سوپر سکرپټ باندې به کلیک وکړئ، عدد به توان ته پورته شي. که چېرته غواړئ همدا عدد قاعدې ته کته شي نو عدد به انتخاب کړئ، سب سکرپټ باندې به کلیک وکړئ، عدد به څنګه شي قاعدې ته به ښکته شي. نو د دې شارټ کټونه عبارت دي له کنټرول مساوي سره عدد قاعدې ته کته کېږي، کنټرول شفت مساوي سره عدد توان ته پورته. زه هیله لرم چې تاسو له دې ویډیو څخه زده کړه کړې وي. که تاسو نورې ویډیوګانې هم غواړئ نو د افغان بایټ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپل نظرونه را سره کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل.